د آبادۍ داسې خبرونه دي نور هم ډېر چې کندهار کې د هېواد په کچه د درملو د تولید د تر ټولو لویې فابریکې د جوړېدو کارونه په بشپړېدو دي. دې فابریکې باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې 6 میاشتو کې به مکمله فعاله شي او 800 کسان به پکې کار کوي. د فابریکې مسؤلان وایي یو شب کې 2 میلیونه تابلیت، 1 میلیون کپسول او 100,000 بوتلونه شربت تولیدوي. د معلوماتو په اساس سنوفارما د ټول افغانستان اقتصادي او بنسټیزه فابریکه ده چې د نړۍ د WHO سازمان د غوښتنو سره په پوره تطابق کې ده. د انساني درملو د تقاضا په پار سنوفارما کولی شي چې په عالي کیفیت سره خپل د ولس ضرورتونه د تازه موادو په تهیه کولو سره پوره کیدونکی رول ولوبوي. د نیوزیلند پر حکومت د یاد هېواد کارپوهانو د دې عمله سختې نیوکې کړي چې سرور دانش ته یې تابعیت ورکړی دی. په دې هېواد کې د منتقدینو لخوا پر حکومت سختې نیوکې شوي او ویلي دي چې د نیوزیلند ډیری پخواني همکاران په افغانستان کې پاتې دي. دوی دا یوه غیر عادلانه پریکړه بللې چې سرور دانش ته یې په دې هېواد کې د ژوند کولو لومړیتوب ورکړی دی.